د جام څلي پر بهرنۍ خوا په کوفي لیکنې د دې څلي دبدبه او برم نور هم زیات کړی دی. د مینار په سر کې د شهادت کلمه او لاندې په دوو لیکو کې د قرآن کریم مبارک آیاتونه لیکل شوي دي. په څلورمه لیک کې د غیاث الدین محمد بن سام نوم، په پنځمه لیک کې د غیاث الدین محمد نوم او د هګۍ په شکل اتو اړخونو کې دننه په نسخ خط د دې مینار د مهندس یا انجینر نوم دی چې نیمه برخه یې علي ابن لوستل کیږي. ارواښاد پوهان محمد رسول باوري لیکلي لومړنی اروپایي څېړونکي چې د جام مینار یا څلي په اړه د افغانستان د حکومت او ازمو ایټالوي موسسې د وینا په وجه څېړنې ترسره کړې هغه ایټالوي لرغونپوه اندرا برونو نومیدی چې په 1961 میلادي کال کې د دې مینار څخه لیدنه وکړه او د هغه د بیا جوړېدو لپاره وړاندیزونه